د ایکس او وای د پاره حل کړئ. دلته ګورئ چې موږ ته دوه دانې معادلې راکړي دي، یعنی د معادلو یو سیستم دی چې ویلي دي د ایکس او وای د پاره حل کړئ، یعنی د ایکس کاما وای ټول هغه مختصات ورته پیدا کړئ چې په دغه سیستم کې سمون وکوي. صحیح ده. نو زموږ هدف دا دی چې باید داسې ایکس او وای پیدا کو چې په عین وخت کې هم په دې معادله کې او هم په دې معادله کې صدق وکړي. دلته تاسو ګورئ چې دواړه معادلې موږ ته د ایکس لپاره د وای لپاره راکړي. ګورئ دلته هم وای مساوي د منفي 1/4 ایکس جمع سل ده، او دلته هم وای مساوي دغه معادلې سره راکړی ده. نو موږ کولی سو د کار د اسانۍ لپاره دغه د لومړۍ معادلې قیمت چې دی دلته په دویمه معادله کې د پر ځای واچو، ځکه چې دواړه یې د وای لپاره راکړي. نو دلته لیکلی سو منفي 1/4 ایکس جمع سل مساوي د منفي 1/4 ایکس جمع 1/100 سره. دلته تاسو کولای شئ چې اطراف جمع 1/4 ایکس کړئ تر څو دغه منفي 1/4 ایکس له منځه لاړ شي. په دې رقم باندې دا ټول خلاصیږي او کوم شی چې دلته پاتې کیږي هغه سل ده مساوي او دې خواته چې پاتې کیږي یوازې 1/100 ده. تاسو ګورئ چې سل مساوي 1/100 موږ ته راکړه. هیڅ کله سل د 1/100 سره مساوي ني. نو موږ ویلی سو چې دغه سیستم د معادلاتو د ایکس او وای لپاره هیڅ حل نه لري، یعنی د ایکس کاما وای داسې هیڅ قیمت نشته دی چې په عین زمان دغه دواړو معادلو کې صدق وکوي. لکه څرنګه چې که موږ وغواړو د دوی دغه ګرافونه تاسو ته رسم کو، نو د دوی دواړو ګرافونه یا د دوی دواړو خطونه به په هیڅ ټکي کې یو بل قطع نه کړي. ګورئ دغلته که تاسو په دې لومړۍ معادله کې پام وکړئ، د دې دغه د وای سره د پرې کېدو ټکی سل ده. دغه ځای تاسو سل ومنئ. صحیح ده. دغه ځای که سلي نو موږ ویلی سو چې د دې میل منفي 1/4 ده، یعنی که ایکس باندې یو زیاتیږي د وای څخه 1/4 کمیږي، نو د دې ګراف د لومړۍ معادلې شاید دغسې یو ګراف راسي. صحیح ده. یا دغسې یو خط راسي. اوس ګورئ په دې دویمه معادله کې، دې دویمه معادله کې د وای سره د پرې کېدو ټکی 1/100 ده، مثبت 1/100 ده. نو دغه ځای که لږ ذره لوړ موږ ونیسو، دغه ځای 1/100 تاسې ومنئ. 1/100 د دې هم میل منفي 1/4 ده، یعنی که ایکس باندې یو زیاتیږي د وای څخه 1/4 کمیږي. دغسې یو ګراف مونږ لاسته راوړ چې پکې دواړه خطونه سره موازي دي. نو که دغه د لومړۍ معادلې ګراف سي، دغه خط په رنګ باندې چې تاسو ګورئ، او دغه تقریبا په بنفش رنګ چې تاسو ګورئ دا د دویمې معادلې ګراف سي، دا دواړه سره موازي دي. نو دغه دواړه معادلې چې د یو سیستم دي دا غیر متمادي دي، او همچنان ویلی سو د ایکس او وای داسې هیڅ قیمت نشته دی چې په دغه دواړو معادلو کې صدق وکوي، ځکه چې د دوی دواړو خطونه په هیڅ نقطه کې یو بل نه قطع کوي. صحیح ده. نو ویلی سو چې دغه معادلې حل نه لري، یا دغه د معادلو د خطي معادلو سیستم چې دی حل نه لري د ایکس او وای لپاره.